يا روري سكه يا روري ګلاس ته جيب کولې وجدا شرم ګلاس چې موږ ورو تاسو یې وړه وو پکې سکه وړه څنګه دا غلا جيب کې چې دا پکې څنګه وړه ملګری دا مسلمانۍ ده ودور د پاسه مراتي دا سری لیکن ولې څه چلو شو دا مله کولر باندې ګلاسونه پراته او دا خلک نه دي شرم ګلاس ته وړي دا وای ما پکې وړلې خیر دا یو منټ راځه راځه کولر خواله دا تا دې کولر نه وړو کولر خوانه وړو کنه دا وایي چې مزه تړلې تا دې کې وړلې انده هوتا جيب کې ټوله وبري پکې وړلې نو تا خو جيب کې ټوله وبخ غنه وړې کنه مهرباني وکړه دا کولر چې کم دې چې چای خېته صدقه جاریه دا نو بوره پاره خېره چې ته ګیرادي او بپسکی نو تاسو جيبونو کې اچوي وړای بلا مهرباني وکړه چې څوک هم دلته وبس کی او بل پلې چې توړي نو مهرباني وکړه چې الته وړو واپس راړه په خپل ځای کې مهرباني وکړه دا ګلاس خپل ځای او کله چې دا شی زموږ د ملک ختم شو د کولر نه دا کولر زمونږ د کولر او د ګلاس نه دا مزه ختم شو نو پوه شه چې زمونږ پاکستان ملک صحیح شو ٹھیک دی اوسه من ګلاس هم بدل نو مهرباني بس ځای क्या आपको पता है कि जब आप एक गिलास पानी पीते हैं तो उसमें कितनी सुन्नतें होती हैं? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। जब आप एक गिलास पानी पीते हैं तो उसमें 6 सुन्नतें होती हैं। वो 6 सुन्नतें ये है: पहली सुन्नत बैठकर पीना, दूसरी सुन्नत देखकर पीना, तीसरी सुन्नत बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, चौथी सुन्नत दाएं हाथ से पीना, पांचवी सुन्नत 3 घूंटों में पीना और छठी सुन्नत आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना। जिसने ये 6 सुन्नतें पानी पीने की जिंदा कर दी, एक रिवायत के मुताबिक उसको 6 शहीदों का सवाब मिलता है। दूसरे रिवायत के मुताबिक